ګډ کې په بېدردۍ سره وژلې شوې د 4 کلنې حبیبه په قتل کې ککړه ملزمه پولیسو ګرفتار کړې ده، کوم چې د ماشومې جینۍ میرانه ترور او د ماشومې د پلار صلاح الدین میرانه خور ختلې، چا چې د جرم اعتراف هم کړی دی او د ماشومې د قتل وجه د خپل ورور نه یعنې د حبیبې د ماشومې پلار صلاح الدین نه د خپل لور د وهلو بدل ښودلې. دا واقعه د مردان شیرګړ کلیوالې سیمه په کوتب ګړۍ کې په 19 سپتمبر هغه مهال مخې ته راغله څه وخت چې 4 کلنه حبیبه نومې یو ماشومه ناڅاپه د کوره بېدرکه شوه. د چا د بېدرکۍ FIR چې په شیرګړ تانې کې درج شوی دی او د ماشومې مړی په بله ورځ یعنې په 19 سپتمبر د نیر په غاړه د پټو نه ملو شو. د ضلعي پولیس مشر سجاد خان وینا ده چې پولیسو د کامیابې کاروایۍ دوران په قتل کې ککړه ملزمه بلکیه ګرفتاره کړې ده، چا چې د جرم اعتراف هم کړی او د وژنې وجه یې څو ورځې وړاندې د خپل میرانه رور سره جګړه ښودلې. یاد دې وي چې د شیرګړ اوسیدونکې د 4 کلنې حبیبه ماشومې د پوسټمارټم رپورټ د مردان باچا خان فرانزیک لیبارټرۍ کې شوی و، چرته چې د ماشومې مرګ په خوله د لاس یعنې د ساه بندېدلو له وجې ښودلی شوی و. ملک اسماعیل، خیبر نیوز، مردان شیرګړ.